پول الکزینډر 1950 لسیزې په امریکا کې هغه وخت ژوند کاوه چې پولیو ناروغي خپره شوې وه. هغه مهال پاول یوازې 6 کلن ماشوم و او د کور له بهر لوبې کولې. ناڅاپه هغه ته د تبې احساس پیدا شو او یوازې په 6 ورځو کې ټول بدن له سر نه تر پښو پورې فلج شو. حتی د ساه اخیستلو عضلات یې هم کار پرېښود. له همدې امله ایرن لانګ ماشین کې واچول شو تر څو وکولای شي ساه واخلي. دا یو منفي فشار لرونکی ماشین و چې هوا به یې له بدن څخه بهر او دننه حرکت کاوه څو د پاول سږي کار وکړي او هغه ساه واخلي. هغه ځانګړی کالر یې په غاړه کې ټینګ لګول شوی و تر څو هوا بهر نه ووځي. کله چې څوک هغه وویني نو ښایي فکر وکړي چې دا انسان به ډېر عادي ژوند تیر کړی وي او هیڅ لوی کار به یې نه وي کړی. حتی ډاکټرانو هم فکر کاوه چې هغه به ټول ژوند همداسې په همدې ماشین کې تیر کړي. خو پول د ټولو توقعاتو خلاف داسې کارونه وکړل چې ډېر عادي انسانان یې هم نشي کولی. هغه د خپل بدن د بشپړ بې حرکتۍ سره سره پوهنتون ته لاړ، زده کړې یې وکړې او 2 درجې یې ترلاسه کړې. وروسته وکیل هم شو. هغه یو کتاب هم ولیکه او د خپلې خولې په مرسته به یې ټایپ کاوه. په دې ډول یې خپله ژوندلیک لیکلی و چې نوم یې و 6 minutes for freedom. دا ټول یې د یوې ځانګړې طریقې له لارې وکړل چې ورته کراس بریفینګ ویل کیږي. یعنې هغه به د هوا اخیستلو داسې تمرین کاوه لکه څنګه چې موږ اوبه تېرې کړو. هغه به په تدریجي ډول 100 دقیقې ساه اخیستل زده کړل. وروسته دا وخت تر 100 ساعتونو پورې ورسېده. کله چې دومره وړتیا پیدا شوه هغه به لږ لږ له کوره بهر وته، پوهنتون ته بتلو او بیرته به خپل ماشین ته راستنېده ځکه هغه ماشین یې د ژوند برخه وه. پول شاوخوا 15 کاله په همدې ایرن لانګ ماشین کې ژوند وکړ او بالاخره په 2024 کال کې وفات شو. پول له ژوند څخه موږ ته دا درس راځي چې انسان که څه هم د بدن له مخې محدود وي خو فکر، خوبونه او اراده یې آزاده وي. که یو انسان په داسې حالات کې هم زده کړه کولی شي، وکیل کېدای شي او کتاب لیکلی شي، نو بیا موږ ته کوم عذر پاتې کیږي؟